السلام علیکم د نور پیغام چینل ته خوش آمدید. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله په قرآن شریف کې فرمایي ما تیره جمعه په دې خبره کړې ده چې دوه زړونه دي، یو نرم زړه دی یو سخت. هغه زړه چې هغه نرمي او د هغې زړه د وجې نه په سترګو اوښکه راځي دا کامیاب زړه دی، دا په هدایت دی. هغه زړه چې هغه سخت وي سخت او هغې سره په سترګو اوښکه نه راځي دا خطرناک زړه دی. الله وی فیلون یو معنا دا ډېر افسوس دی، ډېر افسوس. بنده تعالی دا سخت نه دی پکار. خلک اوس هم وایي تعالی افسوس دی چې ته پلار نه پېژنې، افسوس دی چې ته کنځل کې. ویلون افسوس دی هغه زړه چې هغه سخت دی. او ویل یو بله معنا هم لري، په جهنم کې یو کنده ده او روزانه جهنم د هغې کندې نه او یا زره کرته امان غواړي، جهنم ته امان غواړي، دومره ګرم دی. ویلون د جهنم هغه خطرناکه کنده ده. چاله للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله، هغه لونو له چې هغه سختي خدای نه یادوي، سختی خدای نه یادوي. او الله فرمایي اولئک فی ضلال مبین، دا خلق دا سخت لونو والا دا صراحتا په ګمراهۍ سر دي، د دې لاره روغه نه ده، لارې نیغه نه ده، لارې ګمراه د خطا ده. اوس به ته وایې چې دا سخت او نرم به څنګه کېږي، نو د هغې علاج حضور پاک ښودلی دی. څوک چې د الله ذکر کوي، څوک چې آخرت ځان ته را مخکې کوي، دا به نرمېږي. او ستا لاس کې ده خبره، وایي زما نه نرمېږي. څنګه نه نرمېږي؟ پیغمبر علاج ښیي او ته نه نرمېږي. تلاوت کوه د قرآن شریف، او چې کله د قرآن شریف تلاوت کوې نو وجاړه، او که جاړه نه درځي فتباکو شکل د جړغونې جوړ کړه، اړه به ښه نه نرمېږي. آخرت ځان ته را مخکې کړه، قبر او د قبر عذاب ځان ته را مخکې کړه، د الله ګرفت ځان ته را مخکې کړه، په خپله به نرمېږي. ذکر کوه، لا اله الا الله کوه، الله یادوه، خندا کمه کوه او جړه زیاته کوه، زړه په خپله نرمېږي. او که ته صرف دنیا ته متوجه یې او هر وخت خندا خوندي کې او الله ته توجه نه ساتې، د الله ذکر نه کوې، تلاوت نه کوې، آخرت ځان ته نه یادې، قبر ځان ته نه یادې، به د دنیا ژوند دی او ته پکې او دا راته ډېر خوښ دی او دین پورې خندا کوې، آخرت پورې خندا کوې، او د دنیا د آخرت خبرې درته خوږې نه لګي او ښه درته نه لګي، دا راته زړې خبرې ښکاري، په دې شرمېږي، دا به سختي سخته، دې زړه به جړه نه راځي. اولئک فی ضلال مبین. الله وایي دا په غلطه لار روانې، ګورې ورته روانې، ګمراهۍ طرف ته روانې. نو سخت زړه د خدای بدي شي او نرم زړه د خدای خوښي او نرمېږي په څه؟ د الله په ذکر، په قرآن او په تلاوت او په آخرت یاداشت باندې نرمېږي. او سختېږي په دې چې آخرت نه یادې. حضور پاک فرمایي یو ځل صحابه وخندل، چې ویې خندل رسول الله مبارک وفرمایل لو تعلمون ما اعلمو لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وایي چې ما ته څه معلوم دی هغه تاسو ته معلوم شو، نو خندا به هم کمه او جړه به هم ډېرې. او نن زمونږ خندا ډېره ده او جړه رشترې نه. کوم څیزونه چې حضور پاک لیدلي دي هغه مونږ ولیدل، هغه مشاهدات کړي دي، هغه لیدل کړي دي، مونږ لیدل نه دي کړي، مونږ نه دي لیدلي. یو سړی چې په سترګو څه وویني یاره پرې راشي، او چې یو سړی په سترګو څه نه لیدل یاره پرې نه راځي. که ډېر درته یو سړی وایي سیلاب را روان دی او سیلاب دی، په ده پړه یاره نه راځي، خو چې دې وویني چې سیلاب راغی زما د کور نه تاو شو، نو بیا دې سامان ځغلی، بیا یو خوا بل خوا منډې تړلې وایي. نو حضور پاک فرمایي ارمان دا دی، څنګه ارمان دی چې ما څه لیدلی وي او تاسو لیدلی وي، جړه به ډېره وه، خندا به کمه وه. حضرت شعیب علیه السلام په پیغمبرانو کې د لویې درجې خاوند دی، او د حضرت موسی علیه السلام سخر دی. او مدین علاقه کې د پیغمبر او په مدین علاقه باندې خلکو ته د الله دین خاو، بوډا سپین ږیری شو، جړه به یې ډېره زیاته کوله، هر وخت به یې جړل. پیغمبرانو ته نقشې ښکاري، ما خو درته وي لکه سیلاب چې تا ته وښکاري نو بیا تا له هم جړه راځي. پیغمبرانو ته هر څه خدای ښیي ورته نو جړل به. نو الله ورته فرشته راولېږل، هغه ته تپوس کوي ما هذا البکا، شعیبه دا دومره جاړې ولې؟ ما هذا البکا شوقا الى الجنة او خوفا من النار. جنت ته د شوق دی او که د دوزخ د اور نه یریږي. سړی چې جاړي په څه جاړي؟ په دې جاړي چې اور به راځي د دوزخ، د هغې نه یریږي. نو پیغمبر خو د اور نه محفوظ او پاک دی. او بعضې وخت سړی په دې جاړي چې خدایه جنت ته به ډېر شوق دی، خو چې دا جنت به وګټم او که به ونه ګټم. د پیغمبر خو کار ټول جنت جنت دی. شوقا الى الجنة او خوفا من النار، جنت ته دې شوق دی او که د دوزخ نه یریږي، په دې جاړي. حضرت شعیب علیه السلام ورته وایي لا الله لا، په دې نه جاړم چې جنت ته مې شوق دی، په دې نه جاړم چې د دوزخ نه یریږي، ولکن شوقا الى لقائک، په دې پسې جاړم چې خدای ستا ملاقات مې نصیب شي. نو الله ورته فرمایي جنت ته دې شوق دی که دوزخ نه یریږم؟ لا ولکن شوقا الى لقائک یا رب، خدای جړه په څه راځي؟ په دې راځي چې ستا ملاقات به کله راځي، دې پسې جاړم، ستا ملاقات پسې جاړم. نو الله ورته وفرمایي هنیئا لک لقائی یا شعیب، ای شعیبه مبارک دی تعالی زما ملاقات، هنیئا لک لقائی یا شعیب، ای شعیبه زما ملاقات ته تعالی مبارکي. اصل څیز دقه دی چې سړی په دې جړه کوي چې خدایه درې خبرې شوې، دوزخ ته به یا الله دوزخ نه مې بچ کړه، دوزخ ته یېرېږي،
یا په دې جاړي چې خدای جنت ته مې ډېر شوق دی ورسېږم که نه خو د ټولو نه بهترینه جاړه پسې ده هغه په دې ده چې الله تا سره ملاقات به نصیب شي که به نه شي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله بادشاه شو امیر المؤمنین شو خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل شان انسان حضرت ابوبکر د حضور پاک سره چې د ده څومره مینه او د پیغمبر د سره څومره مینه وه مثالي ده بادشاه یې نه وه خوښه په زور ور په غاړه شوه هغه به عمر سره بیعت وکړي عمر وایي دې خوا که لاس بیعت یې ورسره وکړو خلکو بیعت وکړو مسلمانانو چې څومره دي دقه دي کې پریشانۍ جوړې شوې د حضور پاک زمانه کې بعضې منافقینو هغې منافقینو څه قصې پسې جوړې کړې د مسلمانانو حکومت او سلطنت یې کم دی خوښو چا د زکات نه انکار وکړو چا وی چې دا د حضور پاک زمانه کې و بیت المال تش و اوس ډک دی اوس زکات اړو ضرورت نشته چا یو څه چا بل څه بس د فورا د هغې خلاف جهاد شروع کړو وایي نه زکات به ورکوې بیت المال ډک شو او بیا بیت المال داسې ډک شو چې څومره د مدینې منورې او ګیر چاپېره مسلمانانو کونډې رنډې هغې له فورا تنخواګانې مقرر شوې بیت المال چې غریب پاتې نه شي او د بار نه به چې کوم مسافر راتلل هغې له به مالونه ورکول دولت به ورکول او دا حقیقت دی رونو اوس هم دویم که زموږ دا مالدار خلک په صحیح طریقه زکات وباسي په دې وطن کې غریب به پاتې نه شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی لاړم بیت المال له بیت المال مې کته دی خاص دویم نمبر هغه موږ ورته څه وایو خاص وزیر یا خاص مشیر لاړ بیت المال چې بیت المال مې وکته ډېر زیات خوشحاله شو بیت المال ډک دی خلک صدقې هم راوړي خلک زکاتونه هم راوړي او لګیا دي خلک تقسیم هم کوي د بیت المال چې کوم ناظم الامور او سیکرټري موږ ورته ناظم الامور وایو سیکرټري ورته وایو هغه نه مې تپوس وکړه چې څنګه چلې مال خلکو ته په صحیح طریقه رسي وایي او امیر المؤمنین دا وګوره دا لیست وګوره هغې کې د مدینې منورې چې څومره غریبانانو کونډې وې یتیمانانو د هغې نومونه لیکلی شوي یو زنانه وه چې د هغې نوم لیکلی شوی دی په خانه کې او ورته یې مخامخ لیکلي هم دي چې دا بیوه یعنې موږ اردو کې ورته بیوه وایو کونډه ده دا ښځه خو هغې ته تنخوا نه ده لیکلی شوې لکه نورو له چې څنګه په یو خانه کې د میاشتې یا د هفتې کوم هغه مال میلاویږي هغه خانه خالي پرته ده ما د هغه ناظم الامور نه تپوس وکړو مې دا ښځه جمدی ده وي یو نو دې له ولې نه ورکوې وایي ما ته پته نشته خو حضرت ابوبکر صدیق وایي چې دې له مه لیږې ولې مه لیږې وایي دې نه نیم خبر دا هغه کتلی ده او دا د هغه حکم دی چې د نورو له ورکوې دې کونډې له مه ورکوې حضرت عمر ویل کې مې سوچ وکړو چې حضرت ابوبکر خو زیاتې نه کوي خو ته چل شته څه وجه به یې خفه دې ته که څه مسله ده وی نوم مې دغه ښځې معلوم کړو محله مې وله معلومه کړه ما وی زه ګوره معلومات کوم چې اخر ولې نه ورکوي او ځکه دې نه ورکوي زه به ولې د خپل طرف نه څه مقرر کړم چې دا کونډه هم ده خاوند یې مړ دی دره کې نه لګي دې له خو ضرور ورکول پکار محله مې معلومه کړه د هغې محلې ته ورغلم تپوس مې وکړه چې دلته د پلانکي مرحوم ښځه ده کونډه وایي دا مخامخ کور یې دی چې زه ورغلم کور د دننه نه جرنده و ما اواز ورکړ ای فلانکې د فلانکي ښځې زما اواز اورې جواب راکړه ها وایه ما وایي چې زه راغلی یم ستاسو ضرورت شته دې درته پوره کړم ما ته دروازه کولاو کړه وی ما ته وایي چې بچې هر څوک چې زه خو دروازه نشم کولاولی زه خو معذور یم د کټ نه پاسم خو ډېر په تکلیف پاسم پاسېدی هم نشم د کټ نه نشم او چې پاسم هم ډېر په تکلیف پاسم دروازه خو زه نشم کولاولی ما ته چل وښایه وایي نه چل خو دا دی چې لاس به د بار نه راښکته کړي دننه نه زنځیر دی ولو به کې خو دا ده چې بچې څه له راغلې ما چې زه ستاسو خدمت وکړم وایي زما خدمت ته ضرورت نشته زما ګاونډیان دي هغې روټۍ رالېږي ښه په ټایم راله روټۍ راوړي راکوي راله زما ګاونډیان دي زما د جامو جوړو د هر څاروي بندوبست کوي غږ کوي او نور زما جت شته نه بچي مې نشته چې ګنې بچو له ورکړم رونه خویندې مې نشته خاوند مې مړ دی یو سر یم او ګاونډیان زما ډېر ښه خلک دی هغې ماله برابر شی راکوي نور زما جت نشته وایي د پوه شوم چې حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې د بیت المال نه تنخوا یا وظیفه بنده کړې ده په دې وجه بنده کړې ده چې دا به دا ښځه وایي چې مه راوړه نه ځکه ګزاره روانه ده ما وی خانو که څه ضرورت دي زه راغلی وایي بچې یو ضرورت مې شته یو کس راځي هغې پوره کوي خو خیر یو کس دا ضرورت کله انسان دی جوړ ناجوړه نشي پوره کولی یو ضرورت مې شته ما یې راته وایه وایي بس داسې ده چې زما دا کور کچه دی نو دې کې دا خاورې راغورځېږي دا ځمکه مې د خاورو ډکې دوړې پکې د دې صفۍ راله پکار ده نشم کولی او دویم دا بیا دوړې وي نو چې دا راله څوک چلقو کوي او صفه اوبه راله پکار دي چې ما له د منګي څوک راډکوي وایي ما چې بلکل دا خدمت به زه کوم اوس زه درننه وځم چې دا کار وکړم نه چې چا دا ذمهداري اخیستې ده نو هغه نن دا کار کړی او که ته کې نو سبا راشه خیر وایي سهار مونځ مې وکړ اشراق وغیره چې ورغلم دې ښځې له مې اواز ورکړه چې زه راغلی یم او زه دروازه کولاو کوم درننه وځم چې کار وکړم ما ته بچې نه نن خو هغه چې څوک مخکې نه کوي دا کار هغه راغلی و کار یې کړی ما دا خو ډېر ښه سړی دی چې وختي دونه راغلی سهار د اشراق نه مخکې ورغلم بیا مې اواز ورکړی کونډې یې فلان کې زه راغلی یم پرونی کس یم چې ستا دا خدمت وکړم وایي ما ته بچې هغه چې کوم کس یا کوي نن وختي راغلی دا کار یې کړی یا خدای پاکه بس ما وی هر څوک چې دی څوک نیک بنده دی د خدای او دې د شپې راځي او د دې کونډې خدمت کوي د ریاکارۍ نه ځان ساتي چې څوک مې ویني نه موږ نن سبا خو چې خیراتونه کوو نو دې لپاره نه کوو چې خدای پاک وویني بل څوک موږ خو چې خلک یې وویني موږ چې خلک وایي چې دا نیک سړی دی خلک وایي چې دې صدقه ورکوي خلک وایي جومات یې جوړ کړه خلک وایي چې دا خو ډېر ښه سړی دی مونځونه کوي او چې دا د نیت دی هر څه دې اوبو ته وغورځول عبادت بس صرف الله ته ښایي چې صرف الله ته خبردار شي حضور پاک فرمایي هغه صدقه بهتره ده چې په ښي لاس یې ورکړې ده ګس لاس ته خبر نه شي
ما دا ارسو کې خو نیک بندر د شپې راځي زه بس چې کوي خدمت ما خو د کونډې د خدمت مقصد چې هغه کوي خدای دې خوشاله کې کوي خو معلومات لرم علم چې دا دې څوک چې روزانه د کونډې خدمت نه پښپا راځي نو یې رالم یو ګوټ کې ودرېدم تیاره هغه زمانه کې خو ظاهره ده چې ډېوې بجلۍ دا قصې پسې نه وې و یو سړی راغی زنګ لوړ سړی دی او د هغه خپې درزار خېږي او دا مخې په څادر کې سر پټ کړی دی چې ما څوک ونه ویني وایي چې یو ځای له راغی نو سپلی ویستی نو ورو په قلار قلار ته نو چې مخکې شو نو بیا سپلی په خپو کړی تیاره د شکي شوم پې ملګري پیژنې خو پوره مې ونه لیده ورغې د کونډې کور له او د بار نه لاس ورښکته کړه او ځان ته یې دروازه کولاو کړه او اجازت یې وغوښته ما نه خو لرې دی او ورغې دننه کور ته او صاحب جارو یې راواخېسته او کور یې وله مکمل لا صفا کړه اوس دا جارو چې سړی وي دوړې خاورې خامخا الوزي په وجود یې دوړې خاورې غونډې والوتې او بیا هغه خاورې ته رالي بار په ټاټکي کې یا په یو شي کې لوښي کې موږ ته ټاټکې وایو هغې کې وړو په ډېران غورځوي او بیا لاړ هغه چې کوم منګو کې زړې اوبه وغیره واخېستې ځان ته مخکې وروسته چلقه وکړې کور یې ولې شیشه کړه او بیا مشک غاړې ته واچو د سلماني مشکونه به په هغې کې په خوا خلکو اوبه راوړي او لاړ چې ته بار کویله په مدینه منوره کې یو څو خواږه کویانو چې اوبه یې صفا وي نورې ټولې مالګېجنې وې مشک یې راوړه او هغې هغه کونډې ته واپس منګي له صفا اوبونه ډک کړل او بیا ورته واچولې کونډې له اواز وکړي چې کور مې درته صفا کړ منګي مې هم دله ډک کړل سلام علیکم لاړم او بیا ور ځان پسې راښکه د بار نه یې لاس ورښکته کړه ور یې کونډه کړه چې دې خوا را روان دی راځي ګورم نو ما ورمنډه کړې چې سړی معلوم ته څوک دی چې مې ورمنډه کړه کلک مې ونیو د ما نه ځان خلاصو ځان یې نښو مې چې پرېږدم دی چې ما پېژندلې د ما دوست دی د ما ورور ما پېژندلې خو نه پوره دی ګورم چې صدر نه مې مخ ورته لرکه کولاو مې کړه د مسلمانانو بادشاه او خلیفه د حضور پاک حضرت ابوبکر صدیق دی اوهو ابوبکر ما پېژندې وختې چې مې ولیدو مې پېژندې ځان دې پټ کړ دا ولې ته څه کې په نیمه شپه راځې ته خو ستا بلا دشمنان دي مدینه کې یهودیان شته منافقین شته ته خو دا حکم ما ته وکړه زه به کوم زما بچی به کوي ستا بچی بچي ته دې ووایه غلام ته ووایه ویندې ته ووایه ګاونډي ته ووایه ستا حکم نه خو څوک نه تېرېږي بل چا ته وایي دا خدمت به کوي دا څه کوي دا غټ غټ مشکونه راوړي په شا باندې مسلمانانو بادشاه غټ غټ بار دې را په اوږه کړی دی او دې کونډې له راځي وایي ما ته وجاړل حضرت ابوبکر صدیق او ما ته وایي چې ښه زه به دا بار بالکل نه راوړم دا خاورې په سر نه بار کوم بار به نه غورځوم دا خدمت به نه کوم دا مشک به زه په اوږه نه راوړم دا بار به نه راوړم او عمره دا ذمهواري راکړه چې د قیامت پر ورځ به زما بار توړې څوک به وړي د قیامت پر ورځ زما چې کوم پیټې دی او بار دی ته به وړې ستا زوی به وړي زما زوی به وړي غلام به وړي نوکر به وړي څوک به وړي که دا ذمهداري تاسو سره وي ما سره خو نشته قرآن او سنت خو لا تزر وازرة وزر اخرى که تاسو سره دا ذمهداري وي نو زه وایم ماته په سلګو جاري حضرت ابوبکر ای عمره پرېږده که په دې بار د اخرت دروازې د بار نه بچ شوم که په دې خدمت او په دې تکلیف د قیامت د محشر د میدان دروازې د تکلیف نه بچ شوم ابوبکر دغه ځای کې خو دې سپلی ویستی نور تیز روان وي هلته دې ویستی څه چلو وایي دا دلته د یتیمانانو کور دی نو زه په درز نه تلم سپلی مې ځکه ویستی چې د هغوی چانې سره تېرېږم هسې نه دا درزار هغوی ووري هغه ماشومان د خوب راپانسي کله چې د الله پاک دې سینه کې او دې زړه کې اخرت را مخکې شي او د قیامت ورځ را مخکې شي دا به نه وي چې زما اړه سخت دی د ملګري ویړه مې سخت دی اړه سخت ولې دی یو شی دی یو ټیپر دی په زور ورکې نو په لاس زور نه ورځي سخت دی سخت لیکن دغه ټیپر ته اوبو کې واچوه اور پسې بل کا دا نرمېږي که نه نرمېږي کاڼې سختي کاڼې اور کې واچوه چې په دې منځ چوي که نه چوي اوسپنه سخته ده اور کې واچوه تا وهه چې نرمېږي که نه نرمېږي د مسلمان زړه ولې سخت دی دا تا په دې د دوزخ د اور تاو نه دی تېر کړی هغه سوچ ته نه دی کړی تا هغه فکر نه دی کړی کوم چې زما پاک پیغمبر کړی دی تا هغه سوچ نه دی کړی کوم چې د هغه بیبیانو کړی تا هغه سوچ وړله نه دی ورستی هغه لمبه زړه ته نه ده درنه کړې کومه لمبه چې ځان ته حضرت ابوبکر او حضرت عمر درنه کړی راکوټې سړی نو رسول الله مبارک چې کوم شارټ لیست جوړ کړی و د جنتیانو د لسو کسانو په یو مجلس کې نومونه اخیستي اول نمبر وي ابوبکر فی الجنه جنت ته به ځي اول نمبر او په یو موقع نه په ډېرو ګڼو موقعو کې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ابوبکر جنت ته به ځي او په یو موقع جومات ته راننوت مشکات کې حدیث شته ښي طرف ته حضرت ابوبکر دی او ګس طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابوبکر یې په دې ښي لاس داسې ونیو او حضرت عمر یې په دې ګس لاس داسې ونیو او صحابو ته یې داسې مخ کړې دا عجیبه خبره صحابو ته یې مخ کړې او څه وایي هکذا نبعث یوم القیامة قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو دا پیشنګویي شوه چې ما سره به دواړه یو ځای ښخېږي او فرمایي حضور پاک د دنیا مې ابوبکر او عمر وزیران دي او په آخرت کې مې وزیران دي په وزیر د بنده اعتماد دي مشورې ورسره کوي با اعتماد دي لیکن یاره څونه غالبه ده پیغمبر له خو هېڅ هم نشته ولې حضور پاک جړل حضرت شعیب په پیغمبر دی ولې جړل حضرت داود علیه السلام په خدای قسم دومره جړا کړې ده چې علما وایي آدم علیه السلام پسې دویم نمبر جړا داود علیه السلام کړې او دواړو جهانو سردار فرمایي کان اعبد البشر په ټولو بندګانو کې عبادت ګزار داود علیه السلام پیغمبر دی پیغمبر له جنت دی بیا هم جاړي اخرت را مخکې کا ته ګورې چې له نرمېږي که نه نرمېږي
ټول عمر ستا خندا ده او خوله دي او ګپ دی او شپ دی او چې پاسې دنیا ده او کاروبار دی او ماسپښین دنیا ده او کاروبار دی او ماښام او ماسخوتن دنیا ده او کاروبار دی او د شپې د کاروبار سوچونه دي او میټینګونه دي او دوستان دي او هغوی سره ټول همدغه خبره تاسو نه وګټلې او ما څو نه وګټلې تاسو نه موټر یې واخیستې لکه کم نمبر ماډل دی ورېږه ما خو د هغې نه ښه ماډل پیدا کړو دا ماډل دی کم دی اخیستې دې نه ښه پکار دي کارخانه ده ورېږه دې نه ګټه پکار ده څونه ګټې او څونه ګټم ټول زندګي دې تېره شوه په دې څیزونو کې او ناګانه پړق خېټه به دې وچوي او قر به له بلاړ شي دا کارخانې او دا ماډلې او دا بنګلې به درنه ټولې دغسې پاتې شي د خدا نه ویم چې ګناه ده اله صحابه به وخان اخیستل خاله وخان اعلی اسونه به یې اخیستل ته موټر اعلی وله هغې ځمکې نه دي اخیستې مونږ خو دا نه وایو چې ځمکې ماله ولې صحابو ځمکې نه د حضرت عثمان ځمکه نه وه د حضرت زبیر نه وه 6 کروړه درهم د حضرت زبیر نه پاتې شو قرضونه یې هم خلاص کړل وصیتونه یې هم ورکړل 6 کروړه درهم پاتې شو ته پیسې دا غلط سوچ دی چې مه ګټه او دنیا کاروبار مه کوه مه ګټه او دنیا کاروبار ولې جومات ګوټ کې به ناست دی بچي به دې څه خوري تجارت کوه تکړه شه ګټه کوه صحابو کړې عبدالرحمن ابن عوف دونه پیسې ورسره چې په خوا د روپۍ به وي نه به زنګ کېدې نو اوښان به یې پې ګرځول چې صفا شي دا خو د پیغمبر مخکې ورخوا ولې تبوک په غزا کې چې د 200 لښکر سامان او حضرت ابوبکر راوړو حواله یې کړ اوښان او ارس او کتې او ارس یې راوړل د حضور پاک ورته دا ویلي چې دونه مال دې ولې ګټلی کم ځای دې ګټلی دا خو د هغه مخکې په خپله د دواړو جهانو مبارک سردار په صحابو ځمکې ویشلي بنو نذیر علاقه فتح شوه بنو قریظه فتح شوه خیبر فتح شوه هغه ځمکې ټولې په صحابو تقسیم کې واخلې خو د جربونو نه وي خو بله ستا د خانانو هغه ځمکې نشته لکه څونه چې هغه وي خامدنونه یې کول دغه د کجورې به یې کولې باغونه پکې زه اوس هم تر یومه په دې ربیع الاول کې د خیبر علاقې باندې تېر شوم دومره باغونه دي چې حیران بشي د کجورو دا ټول حضور پاک په صحابو تقسیم کړل غنیمتونه براله تقسیم یې کړل واله غنیمتونه یو صحابي وي حضور پاک لمې دغه یو دا تره ورته موږ وایو دا کدو په شان پخوا زموږ د وطن کې کېدی اوس نه کېږي امې وله ورکړې یو څو ټوکړې مې وله یوړې د ډوډۍ امې ورته مخکې کېښودې وایي موټ یې ډک کړ چا سره زر راوړي سره زر راته موټ یې ډک کړ او مال یې هغه کالي راکړل چې دا وایي موټ یې ډک کړې د کیلو نه هم زیات جوړېږي مال بل طرف ته به نه ځې مال ګټل په حلاله ټیک ګټه نیت سوچ ټیک کوه حرامه مه ګټه لګوه په صحیح ځای کې په غلط ځای کې په ډمانو مه لګوه زه خو صدقه کوم جومات کې 100 روپۍ ورکړو په ډمانو 100 روپۍ ډوډۍ ولې هغې ته الله نه ګوري مولیان خلک د ګټې نه منې کوي مولیان په خپله کوي نو تا ولې منې کوي مولیان خلک د تجارت نه منې کوي مولا په خپله تجارت کې تا ولې منې کوي پیغمبر نه منې کړي مولا څه مجال د کتاب منې کوي مولا خلک د جبې د مال نه منې کوي پیغمبر نه منې کړي مولا دې ولې منې کوي الزامات فضل موږ وایو ګټه خدای مه یېروه رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله خدای مه یېروه مانځه وختي منډه وه ماسپښین مانځه نه لږ مخکې دی یو 10 منټه مخکې دا یو 4 رکعته نفل هم کوه ورسره د شپې لږ پاس الله ته جاړه ته ګوره چې د مال کې به نور هم برکت سکون او اطمینان وي نو موږ وایو زړه سخت دی صاحبه سخت جاړه نه راځي نو ته خو آخرت را مخکې کړه چې درځي که نه درځي جاړه ولې نه راځي ټول عمر پیسه ده او دولت دی او کارخانه ده او د دې نه زیاتې او د هغې نه زیاتې او د هغې نه زیاتې او چې څوک د دین خبرې تبلیغ والا راشي 15 منټه سره کښېني دین خبرې کوي په تنګ یې استاد یې څه راغلی هله استاد زر خبره کوه څوک لا چې د مدرسې چنده درنه غواړي نو تندې دې ورته راترېو کړي هلکه ته خو کروړپتي یې اربپتي یې لکپتي یې نو که یو 2000 روپۍ مدرسې له ورکړې څه کفر در باندې راځي دا کال سخت شي ولا نرم کا غریب راغی الله دا لري کول ورکو دا بس نرمي غریب فقیر على بچی اشکال دلته کې په اړه چې ولوي شابه رو بس جیب نه 50 روپۍ سکی 50 تمري بس روپۍ مری که بچی دې پناریږي ورکواله الله به خوشاله شي خپل نرم شي جمعه ته سوکراغه چنده غواړي مدرسې له او شکر وباسه چې زه دومره شم چې ما در له سوکراغله او ما نه مدرسې او جمعه ته پیسې غواړي ها مولانا صاحب کې نشم الله په اړه چې وایي د چې سدي وسه کېږي ورکه نه کېږي وای دا بیا ما ته پته خو دا بیا درلګم خبر شي دا کبر مونږ خور کبر د تکبر مونږ غرق کړو دماغو کې د مونږ د تکبر غرق پروت دی غر نه خدای ته توجه شته دا نه وایي چې خدای راکړي په دین شرمېږو مونږ په ګیره مونږ شرمېږو په پټي قسم په خدای خلک شرمېږي په سنت خوراک خلک شرمېږي په اولاد ټول لګیا دي که په ناسته کینې نو شرمېږي خلک بس وایي خلک په تندر ولګي چې خدای خوشاله په سنت خلک شرمېږي نن سبا وایي خلک بس وایي دا خلک بس وایي خلک دې خدای بېخو دي کوم ځای کې چې خلک د دین رکاوټ جوړېږي په شاته ولا د پیغمبر تابعداري کوه د الله تابعداري کوه خدای ته جړه کوه ذکر تسبیح لاس کې راواله الله یادوه تلاوت د قرآن شریف کوه ګټه د دنیا چې څومره مال ګټې ګټه وسره په حلال خرج کا په دنیا کې په ښه ځای کې چې آخرت کې پکار راشي نو زما خبره مې دې پورې کول هغه حضرت ابوبکر وایي زما پیټې به قیامت پر ورځ ته دا پیټې ځان تر مخکې کې تعالی جړه راځي اے حضرت عمر رضی الله عنه اوهو حضور پاک ته څونه خوښ او څونه نږدې او یو ځل نو بار بار د جنت زیرې ورته ملو شوي دي حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه د پیغمبر مبارک رازدارو د حضور پاک ډېر رازونه ورسره پټ پټ صاحب السر ورته وایي حضرت عمر یو ځل غوښتل ته کېنه حذیفه تا ته حضور پاک ډېرې پټې پټې خبرې کړې دي او ډېر رازونه یې در سره دي وی او امیر المؤمنین وی منافقین یې درته ښولي دي وی او امیر المؤمنین یو یې راته ښولي پلانکې منافق پلانکې منافق دی راته ښولي دي زړه کې مې د هغه منافقینو په لیست پروت دی فهرست پروت دی ټول معلوم وګوره امیر المؤمنین درته ښولی نشم ویرېده اشه عمر ته وښایه چې دا منافقین داسې نه توره راولي او ډس پې شروع کړي او جذباتي وو غوسه ناک وله دین دپاره امیر المؤمنین نشم ښودلی درته خفه کېږم نشم
وای نه ما ته مه ښایه چې تا سره د پیغمبر راز دی نو د حضور پاک راز خو به نه ده پاش کېنې د نظر غواړم خو ته یو کار وکړه حذیفه دغه منافقین چې تا ته حضور پاک ښودلي دي یو نظر پرې واچوه چې د عمر نوم پکې شته او که پکې نشته دې ته یاروئ خو په سلګو په جړا شو حضرت ابوبکر صدیق راغی حضرت حنظله رضی الله عنه په لاره روانو او چغې به یې ولې نافقه حنظله ګډوډ شوی دی دې ته معنا کړو حنظله ګډوډ شوی دی ابوبکر مخې له ودرېد حنظله څه چغې وې یاره وی ابوبکر چې د پیغمبر په مجلس کې ناست یو نو داسې راته جنت ښکاري او دوزخ لکه چې په سترګو یې وینو داسې مړه کې پرتې په حالت بدلي نه ښځه یادي نه بچي یادي نه دنیا یادي بس جنت او دوزخ په دې سترګو راته بس مخامخ بس داسې ده لکه چې ښکاري او چې کله د حضور پاک د مجلس نه بار وځو نو بیا ښځو سره او بچو سره یو ځای شو نو بیا هم هغه حالت نه کوم چې د حضور پاک سره حالت نو دا خو ځای چې دا خو نفاق دی یو وخت د جنت یاد دی کور دی نه دی هلته د دوزخ یاد دی کور دی نه دی هلته د خدای یاد دی د پیغمبر مجلس کې کور کې د نه بیا ښځو بچو ته توجه ده ابوبکر وایي وانا وجدت زه خو دا خو ما ته هم کېږي واقعي موږ چې حضور پاک مجلس کې ناست یو نو بیا حالت بدلي بس ابناء الاخرت یو چې بس اخرت والا یو او چې کور ته لاړ شو ابناء الدنیا بس بیا دنیا سره راځه د حضور پاک نه تپوس کړه رسول الله مبارک له ورغه کېناستو مقه چغې وویله نافقه حنظله ګډوډ دی څنګه ګډوډ دی وایي صاحب چې تا سره مجلس کې ناست یو بس موږ وایو بخیرت کې ناست یو او چې ستا د مجلس نه جدا شو کور ته لاړ شو ښځو بچو سره ګډوډ شو نو بیا هغه حالت نه چې تا سره دی بیا دنیا حضور پاک ورته وفرمایل لو تدومو که تاسو په هغې حال همیشه یې چې ما سره یې په لارو کې په کوڅو کې په کور کې هم ستاسو دغه حالي لصافحتکم الملائکة فی بیوتکم وطرقکم نو فرشتې به سره په لارو کوڅو په کورونو کې په خیرالي بیا کوي دونه مرتبه به حاصل ولکن ساعة هذه کله به داسې کله به هغسې دی ورته ونه وی چې نه ښځې له به ځي نو ښځه به راته یاري بیا به د هغه وخت لږ یو بوټی خیرت تېر شي بچو سره به ناستې رزق به ګټې پروا نشته خیر هېڅ نشته دا خو د دنیا ژوند دی یارانو دوستانو سره به ناست هم کوې غم خادي به هم کوې بچو له به روزي هم ګټې کاروبار له به هم ځې نوکرۍ له به هم ځې ښکلې جامه به هم اچې یو صحابي حضور پاک ته فرمایي وایي ما ته خو دا خوښېږي چې زما د پیزار هم خشتی او زما د جامه هم خشتی دا کبر دی وی نه دا خو کبر نه دی ان الله جمیل یحب الجمال خدای ډولې دی او ډول یې خوښي ښه جامه اچوه دا مې دې پورې وي زمارونو ان الله جمیل یحب الجمال الله ښکلی دی خشته دی حسن یې خوښ دی ډول یې خوښ جامه دې خشته اچوه شریعت په دې ټولو خبرو نظر مه کوه شریعت کې تنګ نظري نشته ښکلې پیزار اچوه خشته ژوند تېروه ښکلې خوراک کوه خشته ژوند تېروه تکبر څه شی دی بل ته سپک کتل چې ښه جامه دې واچوله او ځان داسې د بل نه لوی حساب او بل غریب دی چې د خو نشته زما خو شته په دغه ښکلې پیزار او ښکلې جامه په داسې طریقه فخر کول چې بل درته سپک ښکاره شي دا بیا ګناه ده موټر کې ګرځه ښکلې موټر ځان له واله پکې ګرځه خو چې دا نه چې خو زما ګاونډي دي خریم نشته زما خو شته او دا بل بیکاره موټر دی زما خو غټ دی دا اوس تکبر شو د زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې دا نه چې ټول عمر دغه خو ډېره لویه مرتبه ده که خدای ته کېناستې وړو بس زه د دنیا کاروبار نه کوم ګزاره مې کېږي ډېره مرتبه ده ډېره لویه هغه سړی نشي ګټلی نه ګټه دنیا کې چې اوسېږي رزق تمیداري کوه ګوډچاري کوه تجارت کوه مزدوري کوه نوکرۍ لږه خو الله مه هېروه الله یاد ساته الله ته جړا کوه الله ته زاري کوه حضرت عثمان رضی الله عنه واقع مې راته اوس ذکر کړه څونه مالدار دومره مالدار حضرت عثمان چې په مدینه کې 2 کسه ډېر مالدار لیکن په خپل مال کې خدای نه دی هېر کړی او مبشر بالجنت یو ځل نه حضور پاک د احد په غر باندې ولاړ دی د اجر عقید غر په مبارک یو چته کو دی غر لرو بروله اوس کو احد غلی شه احد انما عليك نبي یو پیغمبر در باندې ولاړ دی وصديق یو صدیق در باندې ابوبکر ولاړ دی و شهیدان 2 شهیدان چې دی جمدی خو شهادت په نصیبېږي 2 شهیدان در باندې ولاړ دی یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان یو لور له حضور پاک ورکړی او وفات شو بل یې ورکړه او وفات شو وی ارمان کما سره درې مې لو کان عندي کما سره درې مې ابا مې عثمان له ورکړی درته عربي الفاظ دې تاسو پوښي لیکن چې را بغي حضرت عثمان په مقبره به تېرېده په قبر هلکه قبرونه لدی تاسو نه د مور قبر لدی نه د پلار قبر لدی نه الله بس نه راشي حضور پاک فرمایي قبرونه لدی د زیارت القبور کوي شرعي طریقې سره قبرونه لدی تذکر الاخره انها دا تا قیامت یادي اخرت یادي نه دی نه څوک نه نرميږي څنګه بنا راشي لاړ چې د پلار قبر لاړ ته لکه دعا وته وکړه لکه تلاوت وکړه ثواب ورته وبخه سلام په واچو کې نه خپل بدل راشي چې دغه ما مور خو یو ځل به بالښت ته ډډه والې وما به له پخو چاپي کوله او زما مور خو د دې قبر نه ډېره یارېده او زما مور خو ما سره ایسي به ورته ما په اوړي کې لګو په جیمې کې به مې ورته هیټر لګو پکې به بوزه به مې ورته اخو نن دلته پرته زه به م راځم زما پلار ما به له چاپي کوله ما به له په اوړي زور کوه هغه خدای دې نن لاندې په خاورو کې پروت دی زه به م راځم دا دې ورور مې پروت دی نیا مې پرته ده بچې مې پروت دی فلان کې ته لاړ شه قبر له غوندې کښېنه چې نرمېږي که نه نرمېږي نو ته په 10 کاله کې د پلار قبر له نه دی د مور قبر له نه دی د استاد قبر له نه دی نو صاحب تا مړه څنګه نه راشي
د زړه د نرمېدو کومې فارمولې چې حضور پاک ښودلي په هغې عمل وکړه که نه خوشحالېږي قبرونو ته تلل مقبرې ته تلل دا مړي الله خبرئ د خوشحالېږي بلکې تر دې حده پورې علما وایي که د چا نه پلار خپتې دي او مور ترې خپتې دي وایي مقبرې ته قبر له وله ډېر ډېر ځه شرعي طریقې سره قبر له ځه شرعي طریقه به راته بل وخت چېرته وښیمه قبر له ځه انشاءالله نو خدای به یې د مرګ نه پس به یې د نه خدای رضا کړي الله قادر دی حضرت عثمان به راغی په مقبره به تېرېده قبر له به راته حضور پاک په خپله بقي مقبرې ته به ځه او چې قبر له به راغی او کې به ناسته نو دونه به یې وجړل چې دا ږیره به یې په اوښکو لمده شوه دونه به یې وجړل نو چا ورته وایي صاحب د جنت ذکر کېږي نه جاړئ د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ او چې قبر له راشئ نو جاړئ او ته څه وایي ما د حضور پاک نه اورېدلي دي چې د قبر د آخرت په منزلونو کې لومبې منزل دی لومبې پوړی که دا د چا نه ښه شو وروسته به د دې نه ښي که دیګ خراب او ګډوډ شو وروسته به د دې نه خراب او ګډوډ او ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي حضرت عثمان وایي د خپل محبوب نه مې اورېدلي دي چې قبر د وحدت یو کوټه ده هېڅوک به نه یوازې به پروت د لړمانانو د مارانو جاله ده نو یېرېږم که نه د قبر د مارانو زړه نرم کې بس دا د خدای خوښي زړه مه سختوئ په تکبر زړه سختېږي کبر مه کوه په عاجزۍ زړه نرمېږي عاجزي کوه دا یو اعلان شي د الله په یاد او په آخرت او په ذکر او په قبر زړه نرمېږي او صرف په دنیا یادولو زړه سختېږي په ژړا زړه نرمېږي په خندا زړه سختېږي زړونه نرم کې نرم زړه د خدای پاک خوښي او سخت زړه دا د الله پاک نی خوښ صحابه خو ډېر لوی خلک دي صاحبه صحابیات یو بیبي ده وخت کم دي ګنې د هغې واقع به مې ویلې وخت کم دی بل وخت به ویم حفصه بنت سیرین ټوله شپه به یې خدای ته جړل حالانکې د حدیث استاد ده زمونږ په کتابونو کې دا چې څومره نن علما وینې محدثین عرب عجم کې څومره وینې د دې ټولو په استادانو کې راځي لوی محدثه ده د پیغمبر د حدیثو خدمت یې کړی ټوله شپه به لګیا وه او د الله عبادت به کوو جړا به کوله په 3 ورځې کې به یې قرآن شریف ختمو ته قرآن شریف وایه او ختموه چې تا له جړا راځي او که تا له جړا نه راځي وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا خدای د قرآن آیاتونه به پرې ولوستلی شو خروا په ځمکه به پرېوتل خروا سجدا وبكيا په سجده به پرېوتل او جړا به یې کوله موږ ته چې نن د قرآن شریف تلاوت کوي او ملا صاحب لږ قرات اوږد کړي سهار په مانځه کې نو کله په یو خوا کله په بل سلام ګورې استاد جي چېرته پکې تللی وې استاد جي له دې بوډاګانو غم د سره جوړ نشته دا دونه ودرېدی شي بوډا غریب غږ نه کوي نه کوي دا یو پکې وي که نه د پالیفلامو شیطان د میدان ګرمۍ د خلک استاد سره اوچتئ په هېوادو کې منځ کې شتې راوړي استاد جي له دې بوډاګانو غم د بوډا غریب وي وایه موږ څه نه وایو دا یو شیطان دی دا په محله کې یو وي کله ملا پسې خبرې کوي کله وي وختي راځي کله وي ناوخته راځي کله وي بانک د وختي وي کله وي بانک د ناوخته وي کله وي تا په سپېمو کې ګوتې والې په منځه کې تا غوږ وګروه تا دا چلو کړه دا یو شیطان د ده ته میدان ګرمې وي میدان ګرمې دا خلک ګرمۍ چې دا خلک په دې استاد باندې راوچت شي ځان سره خلک راوچتې اواز به راغلی نه کې استاد جي چېرته پکې تللی وې چېرته تللی وم یاره خو خبره مې خولې نه راغله خو سپکه نه ویم درته چېرته تللی وم کوهستان ته تللی وم چېرته تللی وم خو سبق مې د قرآن شریف درته ویې که نه ته په قرآن تنګېږي کم وخت صحابو څه چل کړی پته شته راته د شپې به یې مونځ کوو نو د دوو ستنو منځ کې به یې پړې تړلې هلکه نفل خو په ناسته هم صحیح پیغمبر په ناسته کړي دي علیه الصلاة والسلام په ناسته پیغمبر مبارک کړي او نفل په ناسته بالکل صحیح خبره پکې نشته خو بیا هم حضور پاک فرمایي د ناستې نه ولاړه بهتره ده د بهتروالي دپاره به یې څه کول د دوو ستنو منځ کې به یې پړې تړلې نو تلاوت به د قرآن شریف کوو په تهجدو کې په نفلو کې نو چې ستړي به چې خپو به نه شو ټینګولې نو په هغه پړي به یې ځان ور واچو لاسونه به یې ور واچو په پړي باندې چې کېنه حالانکې په ناسته هم جایز دي نفل هېڅ خبره نشته دونه شوق و شوق ته ولاړ سه دا چلونه ته استعمال کړه چې تا له جړا راځي او که تا له جړا نه راځي او که ته تکبرات کې په قبرونو کې جړا نشته او اخیری بدر ته ویم د جړا برکت اخیری بدر کې مسلمانان څومره او کافر څومره تقریبا زر کسان نیم سوه خو خیر مونږ زر یادو زر کسان کافر مسلمانان څو 313 کافرو سره ټولو سره تورې وې مسلح ورته وایي مسلمانانو سره اته تورې هلکه د زرو تورو اته مقابله کولی شي نه کافرو سره 900 اوښان دي 900 مسلمانانو سره اویا دي کافرانو سره اویا اسونه دي مسلمانانو سره 2 دي هغې سره زر تورې مسلمانانو سره اته نو په 18 زرو تورو مقابله څوک کولی شي د کجورو په ډاک د تورې مقابله کوي نو حضور پاک حضرت علما لیکي چې هلته ولا په بدر کې یو سفر جوړ کړی و د لرګو د څانګو عربۍ کې عریش ورته اوس هم هلته جومات دی هغه جومات ته مسجد عریش وایي د هغې سفر لاندې صحابه یې مونږ خوبونه وکړل او حضور پاک ټوله شپه الله ته جړه وکړه د جړه برکت وکړه نو ودرېده په ولاړه لګیا دی په سر مبارک یې څادر دی او جاړي او څه وایي اللهم هؤلاء حفاة خدایا زما د ملګري صحابه خپې بلې خپې دي سپلیم نشته اکثریت پکې سپلیم نه وي او خپې بلې خپې مزل آسان کړ عورات پروردگار بربند دي بربند دا چې صرف عورتونه پټ دي کمیسونه هم نشته جیاع اوږي دي اوږې ډوډۍ هم نشته الله اوږي دي بربند دي پروردگاره خپې بلې خپې دي سپلیم نشته خرجوا فی سبیلک تعالی راوتي دي پروردگار ستا په لار کې اللهم
او ان تهلك هذه العصابه کدا ډله هلاک شي لم تعبد الى يوم القيامه قیامت پورې بس عبادت بیا څوک نه کوي عقل کوم ځای وي چې 313 دوه تور اتو تور باندې زرو مقابله وشي هغه شوق کې راغلی مثلا قرآن شریف کې الله فرمایي لیکن الله پاک حضرت ابو بکر ورغی د حضور پاک نه صادر پرې وته چت په سر وته واچو حسبک یا رسول الله بس نور بس نور جړه مکو بس چې مړ دي شو جنت ته بلار شو هیڅ خبره نشته الله پاک فورا آیت راولي کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او 1000 فرشتي ولا خدای راولي غلي زر 1500 جبريل عليه السلام او 1500 میکائیل عليه السلام دا زر کافران په خدای ذلیل کړل او یاتي مردار کړل او یاتي لاسبن او تلو مکه مدینه ته بوتل بس خدای ته رجوع جړه دا قیمتي شي دی نو د دنیا ژوند ختمې دوه ولای تیرې دوه ولای پته نشته چې موږ به کله ورځو د چې د بلار زم کنه او دا مخبره کې مړی رواني په دې صلاه کې زم مړی رواني دعا مو ته کوم تلاوت کوم ثواب مو ورو خو چې په خبر کې نو خاري او دی بل د مرګرو ته ورغی په بچو نیولې دی ورغی کان اوس په خبر کې کېدی چې سبا سره کېږي د مالون لکه معمولی جړه کوي خدای ته بس لکه سختي مکه لکه خیرت یادوي دنیا ګټه او خدای وسره مې راوي الله مې راوي لکه ذکر کوي تلاوت د قرآن شریف کوي د شپې لک پاسه الله دې دوه رکعات کوي نفل کوي جمعه ته لک په وخت نه ده د مرګرو غب شپ او د فیسبوکونه او د میبایل د موږ ژوندۍ تباہ برباد کړه د دې نه پټې ځان ساتي الله دې موږ په لکه نرمي پیدا کړي او رب العالمین دې زموږ راضي شي خدای یو څوک کسانه مړي شوي دي یو خو زموږ د بدر خیر د کندې سبحان الله زوی وفات شوی دی پر نوجوان لک قبل ورځ نوجوان الله دې مغفرت نصیب کړي واقعي غټه صدمه ده ولا صدمه ده او نوجوان له قابل مو او وفات شوی دی الله دې مور او پلار صبر ورکړي ټول خاندان له او لا اخرت خوشاله نصیب او دا موږ د بدر خیر د کندې شفیق ډاکټر د مور وفات شوی و الله دې وبخي او لا اخرت خوشاله نصیب کړي الله دې ټول وارثان له صبر ورکړي او د ملکانو د کندې د ریاض خان د والده وفات شوی و الله دې وبخي الله دې اخرت خوشاله نصیب کړي او الله تعالی دې په قبر باندې انوار نازل کړي قاسم خیر د کندې کرامت الله وفات شوی الله دې وبخي او الله دې اخرت خوشاله نصیب کړي د چارباغ د ډاکټر سیار ډاکټر روندار الله دې وبخي او الله دې اخرت خوشاله نصیب کړي الله دې وارثان له صبر ورکړي د مؤمن آباد د محبوبه مور وفات شوی الله دې وبخي الله دې وارثان له صبر ورکړي د مفتی آباد د سید رحمان رور وفات شوی دی الله دې وبخي او الله دې وارثان له صبر ورکړي او د ملکزو د نیاز علي رور وفات شوی ښه نیاز علي الله دې وبخي او الله دې اخرت خوشاله نصیب کړي د یو ډاکټر ده امتحان کامیابی له دعا غواړي الله دې ولا امتحان کې کامیابی ورکړي او بیماران دي دعاګانې غواړي الله دې دعاګانې قبول کړي او زموږ ایوب خان د هیر دغه عمرګری عبدالرحیم مرزا صاحب د مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر او په خوشاله بدل کړي او مایون صاحب دې زموږ هغه ایوب خان دي د تر زوی دغه والده بیمار ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي او الله دې ولا شفا ورکړي دوی د موږ امام سے پر رکوع او سجده کې اکثر شپږ سول د تسبیحات وي او کله قاعده کې ډیر زیات وخت لګي د سنو پاتې هم کوم ډیر زیات وخت چپی در حقیقت امام له پکار دی بهتره ده چې درې د تسبیحات وي درې د تسبیحات زیات نه وي امام او د قرنګي ډیر زیات وخت نه لګي رسول الله مبارک فرمایي چې امام سره قوم راضي دي خو ډیره خره او که قوم وسره راضي نه دي نو په دې کې ضعیفان هم شته په دې کې بیماران هم شته په دې کې مشومان هم شته نو بیا فلیخفف امام دې تخفیف کوي او چې کوم سنت مرتبه راغی نه تخفیف بنه کوي سنت به پوره کوي او که قوم سره خوشالي متفقي نو بیا چې سونه وګدي نو هغه مزه کولی دعا وکړي اجي د ارور او امور عمرې روان دي دعا وته کوي الله تعالی په خیر بودي او دته دعا کوي چې الله نارینه اولاد ولا ورکړي دا کوم مردگانو چې مانونه واغښتل او ریشا یې رمې شو دا خو ضروري خبره خلک یاد لري سبانه بل ورځ د اتوار پر ورځ زمونږ د یوسف احمد مولوی صاحب د مدرسه کې دستربندي د مشکات شریف سبانه بل ورځ هغه مدرسه به تاسو ته معلومه دا وډیګرام بټه سره کې وته وي اما دوی د سلمان د هغه کلینیک ته مخامخ لاره تللی نو وډیګرام بټه په تورنګزو کې هغه کې دستربندي ده او زماره طرف نه او دا غره طرف نه تاسو ټول ته دعوت ده وي شي په تاسو 9 بجې ټول مرګري راشه 9 بجې پاره کې به شرکت کوي او ناس په زبم پکې یما نور علما به مرادي بیانونه بم کوي او د ټولو نه غټه خبره ده چې کم دغه طالب علم دي د احادیثو نفارغيږي د تفسیر نفارغيږي نو اغي سره په دعا کې شرکت وکړي او بیا به الله راځي چې روټي بخوري د روټي بندوبس به تاسو لکېږي ان شاء الله العزيز روټي به برکتي به ان شاء الله نو بیا به روټي خوري او بیا به الله دغه رخصتيږي نو چې څومره مرګري تاسو دلته موجود یې به دعوت نه خلک د دعوت تر در ټول برادي ښه یو هم نه پاتې کېږي کوم د کلی او کوم د بار دي او ځان سره خپل مرګري مراولې چې څوک دما आवाज اوري غیتم زماره طرف نه دعوت وینا ده سبانه بل د اتوار پر سم تاریخ دی 21 تاریخ د اتوار پر بټول لازم ورندو د وډیګرام جان دي سره مدرسه ده اداره الحديث اغه بټول لازم کې خیر ټول تداوت په وخت راځي او دا څومره وخت عمل تیر کړ د پیغمبر مبارک د حدیث ولې طالبانو سره او د پیغمبر مبارک د باغچه نه چې کم فارغيږي اغه سره نو ان شاء الله العزيز باغي الله اجر درکې الله برکت درکې الله دعاګانې در قبول کړي ټول له دعوت ټول برازه کې خیر ان شاء الله الله تاسو په چاله کې دغه جلسې تم دعا کوي چې الله په خیر او عافیت سره رسول کې او چې کم طالبان فارغيږي الله د خپل عالمان جوړ کړي لما چې کم د مردگانو نمونه واغښتل جان زیب سیب دغه ودانور چې څومره دي دعا وته کوي چې الله تعالی وبخي الله د اخرت خوشاله نصیب کړي الله د خبر تیاری رڼا کړي او الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي شفا ولا ورکړي او پروردګار چاته څه مشکلات دي پریشانې دي مشکلات
ته پریشانه ولا په خوشالو بدل کې الله زموږ پړونو کې خپل مینه پیدا کړي خدای زموږ پړونو کې نرمي پیدا کړي د سخت نام خدای وساته زنانو ته دعا کوي خصوصا زنانه ستاسو خدمت کې چې الله ورته خیر او عافیت او برکات او ژوندۍ او د حیا ولي برحمتک یا ارحم الراحمین. ملګرو دارنګه ویډیوګانو د لپاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مهرباني.